در ادامه نقص‌های مکرر حریم هوایی افغانستان از سوی پاکستان، ناوقت شب گذشته بخش‌هایی از ولایت‌های خوست، گونر و پکتیکا مورد حملات هوایی قرار گرفتند که در نتیجه آن به شمول کودکان و زنان 10 فرد غیر نظامی جان باختند و 4 تن دیگر زخمی شدند. امارات اسلامی این حملات را تقبیح کرده و در زمان مناسب بر پاسخ آن تاکید کرده است. سلام، من محمد نسیم استانکزی هستم و در برنامه انعکاس امروزی روی همین موضوعات با 2 مهمان گرامیم، دکتر محمد زلمه افغانیار آگاه امور سیاسی و جنرال محمد صادق شنواری آگاه امور نظامی صحبت می کنم. در آغاز از دکتر محمد زلمه افغانیار این پرسش را مطرح می کنم که حملات اخیر پاکستان را چگونه اقدام می دانید؟ برای حلقه مردان روزگار نوین حیات بی تبش و خفته مایه ننگ است. حاکمان پاکستان پنجابستانی ها در قبال افغانستان از بعد و پیدایششان در 78 سال گذشته تطبیق کننده عمق استراتژیک منافع سیاسی انگلیسی ها از طریق MI6 بر افغانستان بودند. این که تقابل ها مطرح بحث شد، هدف از تقابل ها چی بود؟ اگر حریم افغانستان نقض شد، گفتن که ما رهبر TTP را زدیم که از مخالفین سیاسی و مسلح ما هست، اما چند ساعت بعد پیام صوتیش و روز بعد تصویریش نشر کردن که گفت ما در کوپایه های پاکستان هستیم، مبارزه ما با حاکمان لاهور پنجابستانی ها تا زمان تطبیق حکومتداری شریعت ادامه دارد. جهان سکوت مرگبار کرد و پیام نداشت و تقبیح نکرد. بعد که اردوی افغانستان یک قل اردویش در مقابلشان استاده شد، پنجابستانی ها پرتال های خدایلا کردند و بیش از 40 پستهشان و 10 عسکرشان کشته شد، گریختند. دست به دامن دوحه و استانبول شدند که شما میزبانی بکنین، این گفتمان را مطرح بحث قرار بدین که جنگ نشود. افغانستان دعوت به صلح شد. در میز مذاکره به خاطر عدم داشتن عدم استقلالیت سیاسی و گریختند. وقتی که شما گفتمان میگین، وقتی که آتش بس میگین، با کی؟ با کدام کشور؟ پاکستانی را که MI6 انگلستان و CIA امریکا کنترل بکنه، 5 پایگاه امریکا همین لحظه در اون کشور فعال باشه، یعقوب‌آباد، نظرآباد، بعد بره پایگاه شمسی و پایگاه دیگهش، کشتی های جنگیش در کراچی باشه، و از طرف دیگه در طی 1 ماه گذشته از طریق سنا و پارلمان مسئولیت بر رئیس ISI، بر وزیر دفاعشان و رئیس جمهورشان بگیرن، همه حکومت استقلالیت ندارن. بله دکتر صاحب، پس از تنش‌های نظامی بین دو کشور، پاکستان بالاخره مجبور میشه که با میانجیگری قطر و استانبول مذاکرات انجام شود و بالاخره صدای آتش بس میزنه، بلند میکنه. آتش بس صورت میگیره. 2 بار است که آتش بس از سوی پاکستان شکستانده میشه یا نقض میشه. به نظرتون پاکستان دنبال چیست؟ کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. قده سرطانی که تحت نام پنجابستان در پهلوی افغانستان ایجاد شد به خاطر تنظیم بالانس سیاسی در کشورهای آسیا و میانه و مرکزی از طرف روسیه و از انگلیسی ها بود. وقتی که او استقلالیت سیاسی ندارن، اقتصادی ندارن، هر پنجابستانی 1.5 میلیون $، قرضدار بانک جهانی و منطقه هست، او را از کجا پره بکنه؟ جهاد ملت افغانستان شروع شد 4 دهه قبل. جهاد افغانستان حمایت پنجابستان بود. در 4 سال گذشته امارات اسلامی حاکمیت داره به اساس تطبیق شریعت. میگن TTP در افغانستان هست، مخالفین سیاسی ما هست. 2 دهه میشه که TTP در مقابل شما جنگ میکنه با تفنگ. چطور شد همین صحبت را به جناب حامد کرزی و به جناب اشرف غنی نکردین که TTP در افغانستان هست؟ 21 بار رؤسای جمهور و اعضای بلندپایه حکومت جمهوریت به پنجابستان سفر کرد، گفت میزبان گفتمان بین الافغانی باشین، چرا که مبحث مهاجرت افغانها را به پنجابستان و ایرانستان مهاجر کرده، به نحو شما همکاری کرده میتونین. گفت مشکل داخلی خودتون هست. وقتی که جهان الگو میگیره از امارات اسلامی افغانستان بر مبنای اینکه با 47 کشور جنگ کرد، امریکایی ها به روز آمدن و شب تجهیزات خود به جا مانده گریختن رفتن، این به اساس چی بود؟ به اساس حکومتداریشان که تطبیق نشده بود در افغانستان. جهان گفت ما به افغانستان به 3 اصل آمدیم: حکومت ملت سازی، مبارزه با تروریسم، مواد مخدر. امروز جایگاه اول مواد مخدر پنجابستانی تولید، توزیع و فروش داره. در مبحث تروریسم رهبری گروه‌های هراس افغان حتی 2 روز قبل هم در پنجابستان کشته شد.
مردم خود به گله میبنده. رهبر گروپی که افغانستان به خاطرش اشغال شد در هبت آباد شهرک استخباراتی پنجابستان گفتن ما زدین. جهان از افغانستان چی میخواد که پنجابی ها را تحریک میکنه و خاصتا انگلیسی ها و امریکایی ها؟ دکتر صاحب، بالاخره پاکستان به دنبال تطبیق پروژه های ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه است، چیزی که سخنگوی امارت اسلامی ذبیح الله مجاهد در سخنان خود تکرارا گفته. حالا به نظر شما کشتن افراد ملکی در افغانستان و کشتن اطفال که حتی در خواب هستند و از جمهوریت و امارت و از هیچ نوع سیاست اونا نمیدانند و در خواب طفلانه خود هستند، اونا کشته میشن از سوی پاکستان، گناهی از اونا چیست؟ گناه از او این هست که در افغانستان ملت افغانستان را حکومت اجازه نمیده که علیه پنجابی‌ها تحرک داشته باشند. میگن که ما صحبت و گفتمان می داشته باشیم. کسی که نطفه هیرامندوی باشه و از او عسکر و جنرال شده باشه، در اردوی پنجابستان از طریق MI6 انگلستان جذب شده باشه، او پدر و مادر و محبت را چی میفهمه و با اینکه باز اجازه بمباردمان را بده. وقتی که ده ها هزار نفر در افغانستان همین لحظه منتظر هستند که برشان فتوا صادر شود که جهاد علیه پنجابستانی فرض است که او خود به کشتن بده، آیا در مقابل او عسکر اصاد شده میتونه؟ نامرد همیشه کارش هست، از به مقابل حمله نمیکنه، در خفا برنامه خصمانه داره. این که در امتداد خط فرضی ساختگی دیورند ده ها هموطن افغان ما و شما را او شهید ساختن، در مقابل هر قطره خونش هم MI6 انگلستان، هم ISI پنجابستان و هم اردوی ملعونش باید جوابگو باشه. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد. اگر سوزد شبی سوزد، شب دیگر نمی سوزد. وقتی که ما صحبت میکنیم، مایک را بسته میکنیم، در مقابل کامera قرار میگیریم، این متوجه باشن. همه چیز را ما میفهمیم. به مسابقه کسی که پرتره بسته میکنه در امتداد خط دیورند، خط فرضی، از وطن مدافعه میکنه. پس امروز حکومت افغانستان ضرورت به این داره که بالای ملت صدا بکنه و به ملت ها اجازه بدن که سرنوشت خود تعیین بکنن. وقتی که میلیون ها نفر در دو طرف خط دیورند افتیده هستند، تصمیم رو اوها میگیرن. بله. وقتی که در 2 دهه گذشته بیش از 1,800,000 نفر را در مناطق خط فرضی دیورند، در مناطقی که پنجابی ها علیهشان مبارزه کردند، و مردم خود کوچ اجباری دادند و بیش از 800,000 نفرشان یا کشتن و گم کردن. آزاد پختونخواها، بلوچ ها، سیندی ها، TTP را او مردم دست به سلاح بردن. با او مبارزه نمیکنی، مبارزه کردن نمیتونی، افغانستان را اکتیو میسازی که گویا برای ترامپ بگی ما برای تو میدان هوایی بگرام را میگیریم. بله، خواب ترامپ هم میدان هوایی بگرام هست. تطبیق کننده پروژه جنگ نیابتی پنجابی به خاطر تعامل افغانستان هست. چیزی که امارت اسلامی هم در موقف خود روشن ساخته که بالاخره پاکستان در تلاش دوباره گرفتن بگرام ناامنی را در منطقه ایجاد میکند. دکتر صاحب، چند تا عکس هست از رویداد دیشب که پاکستان به بهانه از اینکه اونا TTP را هدف قرار دادن به شما نشان میتونم، ایره شما ببینین. اگر دوستان زوم کنه ایره میشه بگوین که در اینجا شما کدام عضو TTP را میبینین و یا حداقل سازمان ملل و سازمانهای حقوق مدافع حقوق بشر واکنش از اونا تا حال را چرا خاموش است؟ ما امیدوار هستم نهادهای بین المللی، نهادهای حامی حقوق بشر و دموکراسی بر از این جواب بدن. او کسایی که میگن ما از بشریت مدافعه میکنین، در مابین از یا اگر تروریست هست برای ما نشان بدین کی هست. اما رهبر تروریست و گروپ های هراس افغان در پنجابستان هست که نه تنها ملت افغانستان، جهان را به خطر تهدید مواجه ساخته. این طفل نه تنها طفل افغان هست، این طفل تمام جامعه جهانی هست. او کسایی که بشریت و انسانیت را قبول دارن باید بر ازی جواب بدن. کاری که عساکر حکومت پنجابستان کرده به مسابقه کاری هست که عساکر ملعون صهیونیستی در مقابل مردم فلسطین انجام دادن. همون شکلی که انگلستان و روسیه ایجاد کرده بود این دو قده سرطانی را، یکی را به خاطر تنظیم بلان سیاسی در آسیای میانه و مرکزی و او را بر کشورهای عربی، او هم رو به اضمحلال هست، این هم رو به اضمحلال هست. چرا که ملت ها علیهشان استفاده شده. این اطفال ما میگیم برادر، خواهر، اولاد ما هست، اولاد شما هست، اولاد اعضای کابینه امارت اسلامی افغانستان هست. اگر این اولاد شما و شما می بود در مقابل کسی که خونشان ریختند با چی باید میکردین؟ باید جوابش را بدن.
هم در محکمه عدل الهی و هم در مقابل ملت افغانستان. اما متاسفانه جهان با افغانستان در تقابل هست، به خاطر که استقلالیت نهادهای بین المللی زیر سوال هست. امریکایی ها او را کنترل میکنن. ما وقتی که پاکستانی میگین پاکستانی استقلالیت نداره، کشور که او را کنترل میکنه او باید با ما میز دکتر یک سوالی که شما از پاکستان به عنوان اسرائیل دوم یاد کردین. اسرائیل یک کشور استکباری است. اسرائیل یک کشور است که اونجا ایمان و عقیده و مسلمان نیست. حالا حملات اسرائیل بر فلسطین، حتی جهان علیه از او خاموش است، صدا بلند نمیکنه، از مردم بدفاع فلسطین دفاع نمیشه و صدایشان بلند نمیشه. حالا پاکستان که در همسایگی افغانستان قرار داره و یک کشور اسلامی است، این عمل چگونه توجیه شود؟ این عمل را علمای پاکستان جواب بدن. مشکل ما با ملت پاکستان نیست، با علمایی که علمای واقعی هست نیست. مشکل ما با علمای سوی هست که تحت مدیریت شبکه‌های استخباراتی پاکستان کار میکنن. اگر اسرائیل دهشت کرد، وحشت کرد، کسی نبود پرسان کنه از ملت مظلوم فلسطین و بر افغانها راه نبود که برن پیششان و از او حمایت بکنه. اما امروز اگر افغانها بخواین 2 ساعت بعد افغانها به پشاور هستن، 8 ساعت بعد اوها به لاهور هستن. نی لاهور برای پنجابی خواهد بمانه، نی کشمیر بمانه و نی هم مناطق دیگه. اینا یا متوجه باشن. رو به ازمهلال هست. اصلاح عامیانه ما شما دارین. میگم مورچه زمانی که پر میکشه همون عمرش رو به اتمام هست. پنجابی وقتی که پدرکلان MI6 انگلستان 2 بار آمد، برایدن نیمه جان گریخت. امریکایی آمد، به روز به شب رفت. روس‌ها آمد. شما کی هستین و شما چی هستین که شما در مقابل قوت ایمان ایستاد شده بتانین؟ شما ایمان دارین؟ اگر حکومتتون میگن اسلامی هست، پس داشتن هیرامندوی به خاطر چی هست؟ به خاطر که بر ترامپ، بر انگلیسی ها بگن ما کازینو دارین، ما شرابخانه دارین. وقتی که شما بر چینی ها به میلیون ها دلار فابریکه تولید شراب را جور میکنین، از شما چی توقع هست؟ بله دکتر صاحب، این واکنش ها و بالاخره تقبیح کردن که از سوی امارت اسلامی هم تقبیح شدی، حمله از سوی مقامات سابق هم تقبیح شده، تا از سوی خلیلزاد هم تقبیح شد و این عمل یک عمل بزدلانه پاکستان خوانده شد. چقدر میتواند درد این فامیل هایی که قربانی دادن، از یک فامیل 7 عضو حتی طفل و زن و پیش زن اونجا کشته شده، شهید شده، کی جواب میده؟ تقبیح کردن چقدر درد را دوا میکنه؟ ببخشید تصویر بدین. ببینین، ما برای رهبرای سیاسی جهان میگین، برای حامیان حقوق بشر میگین شما تقبیح بکنین. تقبیح کردن این اولاد شهید افغانستان را به دامن پدر و مادرش برمیگردانه. شما 1000 تقبیح بکنین، خانه ویران شده افغان دوباره پس ساخته میشه. شما تقبیح بکنین، ایجاد فاصله ها فی ما بین ملت ها مطرح بحث میشه، ملت پاکستان و ملت افغانستان او پس ترمیم میشه. با تقبیح کردن برنامه پیش نمیره، با پاسخگو کردن برنامه پیش میره که او باید پاسخگو باشن در مقابل برنامه و اعمالشان. وقتی گروه‌های مسلح مخالفشان او در پنجابستان عملیات میکنن و میگن ما بودین، شما اوجا مبارزه نمیکنین، اینجا بمبارد میکنین و میفهمین که افغان‌ها مردم احساساتی هست، در مقابلتان عمل میکنه و عمل بکنه. باز به جامعه جهانی میگن که امارت اسلامی ما را تهدید کرد، در افغانستان تروریست هست. بله. جهان نمیفهمه که خلانه و معاون تروریسم پروری که تهدید میکنه از هندوستان تا به روسیه، از روسیه تا به افغانستان در کجا هست؟ تشکر دکتر صاحب، وقت تمام است تقریبا. کوتاه برای ما، حداقل برای حکومت یا امارت اسلامی فعلا چی اقدام بکار است، چی باید بکنه؟ حکومت افغانستان باید این مد نظر داشته باشه، یک جرگه دایر بکنه و از ملت افغانستان بخواد که تصمیم بگیرن در مقابل پنجابستانی ها. اگر ما حافظه تاریخی را ورق بزنیم، زمانی که در پاکستان مارشالشان حکومتداری میکرد، داوود خان میخواست کجا حمله بکنه. مارشالشان که عنوان رئیس جمهورشان بود، زن خود به کابل روان کرد و او چادر خود پیش داوود خان گرفت که شما به چادر مادر احترام قائل هستین، به ما حمله نکنین. زمانی که افغان‌ها به چادر زن پنجابی احترام قائل میشن، جنگ نمیکنن، همون شکلی که با کشورهای دیگه جنگ کردن و نیم کشورتان رفت. اگر با افغانستان جنگ را مدیریت بکنین، او جنگ امارت و پنجاب نیست، او جنگ ملت افغانستان از اسلامگرد تا بطرخم، از واخان بدخشان تا به نیمروز هست. اگر این قلم هست، این قلم مانده شد، در این بجای از این قلم تفنگ، خواهر، مادر، دختر، پدر افغان تفنگ یاد داره و در 40 سال ما از منافع ملی خود دفاع کردیم، در مقابل پنجابی بیز دفاع کردیم. درنو لیدونکو د ښاغلي افغانیار نظر مو لیدلوری مو واورید ولیده
سره له دې چې دغو بریدونو په کور دننه پراخ غبرګونونه راپارولي دي او د پاکستان دغه اقدام یو بزدلانه عمل بلل شوی او د افغانستان له ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه بلل شوې ده. په همدې موضوع باندې د نظامي چارو له شنونکي ښاغلي جنرال محمد صادق شینواري سره هم خبرې کوم. د نظر به هم په دې تړاو ولرم چې د پاکستان دغه اقدام له نظامي اړخه څه ډول یو اقدام دی؟ پاکستان بیا هم د تیر پخوا غوندې د افغانستان هوایي حریم نقض که او په افغانستان باندې دوی هوایي برید وکړه چې په نتیجه کې تیره شپه په 3 ولایتونو کې یو شمیر ملکي خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړه. پاکستان دغه کړنې پخوا هم کړي دي، دغسې تیری یې کړی دی او دا خپل یو جنایت دی او دا خلاف د نړیوالو قوانینو او موازینو خلاف عمل بلل کیږي. خو پاکستان دغه چې تیره اونۍ هم دغسې یو څه ګواښونه هم کړي وو او د دې نه مخکې هم یې ګواښونه کړي وو چې بالاخره تیره شپه بیا هم دوی د افغانستان په فضایي حریم باندې دوی برید وکړه او د افغانستان تمامیت ارضي ته په سپکه وکتل. پاکستان هیڅ نوره کومه ایله و بهانه نه لري. دا چې دی وایي چې په افغانستان کې دلته د ټي ټي پي مشران موجود دي او کوم بریدونه چې په پاکستان کې کیږي دا د افغانستان خاورې نه کیږي. خو دا بانې دي تقریبا 4 کاله را په دې خوا چې کله افغانستان اسلامي امارات دلته حاکم شوی، دوی په مختلفو بانو باندې دوی دغسې ځینې وخت بریدونه ترسره کړي او په نړیواله سطح هم دوی شکایتونه کړي دي چې ګویا د افغانستان خاوره کې زموږ مخالفین وجود لري او زموږ مخالفین د همدې ځای نه کوم بریدونه کیږي تنظیمیږي. دا هغه بانې دي چې دوی کوي او د دې ترڅنګ هم څو موده کېږي چې دا ترانزیت لارې هم دوی بندې کړې. همداسې هم د افغانستان کوم مهاجرین چې په پاکستان کې دي هغه هم دوی ځوروي په شکل د اشکال. یو نوع اعمال د فشار دی چې د هر طرف نه په افغانستان اسلامي امارات باندې دوی فشار راوړي. درست. ډاکټر صاحب، پاکستان تل ادعا کړې ده چې افغانستان کې د دوی د خاورې په ضد باندې وسلوال روزل کیږي، دلته دوی ته پلانونه ورکول کیږي او په پاکستان کې دننه دوی بریدونه ترسره کوي. هغه څه چې اسلامي امارات په کلکه رد کړي دي او پاکستان هم د خپلې دغې ادعا د اثبات لپاره هیڅ ډول سند نه دی وړاندې کړی. وروستی مورد چې په خوست او پکتیکا او کونړ ولایتونو کې رامنځته شو، ستاسو په نظر دا ټي ټي پي وسلوال دي که ماشومان دي؟ نړیوالو چوپتیا ته یا د بشر د حقونو مدافعینو سازمانونو ته ستاسو وینا څه ده؟ ولې چوپ پاتې دي د افغانستان په وړاندې دغسې یو جنایت چې ترسره کیږي؟ وګوره ظاهرا خو کوم برید شوی دی په دې کې تنه په ګربز ولسوالۍ کې تقریبا 9 ماشومان چې 15 انجونې دي او 4 هلکان دي هغه په شهادت رسېدلي، چې دا واضح ښکاره کوي چې دلته د ټي ټي پي کسان او د دوی مخالفین نه وو بلکې د افغانستان ملکي خلک دلته پناهخه شوي دي. دا کاملا دا جنایت دی. باید په دې برخه کې یعنی د بشري حقونو سازمانونه نهادونه دا چوپ پاتې نشي، باید دوی هم لاس په کار شي. دلته باید یو سیمه ییزه اجماع رامنځته شي د پاکستان په ضد باندې، دغه جنایت په ضد باندې چې دوی بار بار دغه نقض کړی دی او دغه تیری یې کړی دی خلاف د نړیوالو قوانینو عمل یې کړی دی. پخوا هم دغه تیروتنه او دغه جنایت کړی، اوس هم دا یې کړی دی. نو باید په دې برخه کې نړیوال نهادونه په دې برخه چې کار کوي هغه باید چوپ پاتې نشي او د افغانستان اسلامي امارات هم دا پکار ده چې باید نړیوال ته دوی خپل شکایت وړاندې کړي د ملګرو ملتونو ته، همداسې هم د امنیت شورا ته او همداسې هم د جنگي جرایمو محکمې ته باید موږ درخواست ورکړو تر څو
بر علاوه چې پاکستان باید په دې برخه کې باید د پوښتنې لاندې راشي، بلکې په آینده کې هم داسې تعهدات رامنځته شي چې داسې عمل بیا تکرار نه کړي. جنرال صاحب، افغانستان به خپل شکایتونه کوي، خپل عریضې به وړاندې کوي. د دغو عریضو د تقویت د دې غږ د اورېدو دپاره بالاخره سیمه ییزه اجماع څومره مؤثره ده او ترڅنګ یې د پاکستان دغه اقدامات چې دوی له اسلامي امارت سره په نظامي جګړه کې ماتې خوړلې ده او د خپل ټوپک یا د خپلې شپېلۍ خولې په ماشومان یا ملکي وګړو باندې راګرځولې، دا څومره اخلاقي جرأت دی؟ وګورئ، دا خپله اخلاقي جرأت نه دی، بلکې دا جنایت دی چې پاکستان دا ترسره کړی دی. باید په دې برخه کې نه یوازې د افغانستان اسلامي امارت لاس په کار شي، باید خپل درخواست ملګرو ملتونو امنیت شورا ته همداسې هم دغه کوم نهادونه چې په دغه راسا کې کار کوي دوی باید وړاندې کړي او د دې په څنګ کې باید دلته یعنی په یو غږ باندې دلته دغه عمل باید بیخي کاملا دا تقبیه شي او په ضمن کې د افغانستان کې کومې رسانۍ دي، که داخلي دي، که کومې رسانۍ سره چې دوی د هیواد د باندې اړیکې لري، دا غږ باید پورته کړي او په یو اواز باندې مونږ دا تقبیه کړو او د دې مخنیوی په آینده کې وکړو او په ضمن کې پاکستان په دې حصه کې باید د جنگي جرایمو په دغه لیست کې دا باید په حول قطار کې دوی باید راشي او دوی په دې خاطر باندې دوی دغه جنایت ترسره کړی. درست جنرال صاحب، اسلامي امارت چې په افغانستان کې واکمن شو د پاکستان سره اړیکې ډېرې مناسبې او ښې وې، حتی توقع دا وه چې دواړه هیوادونه به په خپل ګاونډ کې د مسلمانو هیوادونو په توګه باندې ښې اړیکې ولري، سوداګري به پراختیا عمومي اقتصاد به وغوړېږي. ولې د وخت په تېرېدو سره اسلامي امارت په بخښنې سره پاکستان خپله تګلاره یا پالیسي د اسلامي امارت پر وړاندې بدله کړه. ستاسو په باور باندې لکه څنګه چې اسلامي امارت وایي چې پاکستان د بګرام اډې د ترلاسه کولو دپاره چې امریکا د هغې دعوه کوي، د دې دپاره هڅې کوي او په سیمه کې د بې ثباتۍ پروژه دوی اخیستې ده، واقعا پاکستان د همداسې یو څه په لټه کې دی؟ وګورئ، پاکستان بګرام ته که موږ متوجه شو او دا وګورو، پاکستان همیشه د افغانستان بې ثباتۍ غوښتې ده، یعنې 45 کاله را په دې خوا د افغانستان په چارو کې دوی مستقیما او غیر مستقیما دوی مداخله کړې ده او د دغه افغانستان د دغه وضعیت نه دوی سوء استفاده کړې ده او برابرداري کړې ده. همداسې هم په تیرو کې هم کله چې روسان افغانستان کې هم دلته دوی هم مداخله لرله، کله چې 20 کاله دلته امریکایانو هم دوی مداخله لرله، مستقیم او غیر مستقیم. بنان پاکستان اوس په داسې حالت کې قرار لري، غواړي چې د نړیوالو توجه ځان ته واړوي او دا وانمود کړي چې هغه ډلې ټپلې چې تر پرونه پورې په پاکستان کې وي، هغه داسې توجیه ورکړي چې دا نن په افغانستان کې دي او دا د پاکستان د امنیت و ثبات لپاره یو خطره ده. بناهن پاکستان د دغه وضعیت نه غواړي چې دوی سوء استفاده وکړي او دوی یو څه ترلاسه کړي او کریډټ واخلي او هغه کومې موخې چې پاکستان لري او یا هم کومه پروژه چې بهرنیانو اخیستې ده او یا ورته ورکول شوې ده، هغه دوی کرار په شکل و د اشکال باندې په تدریج سره دوی دغه عملي کړي. دغه پروژه مو هدف د داعش وسلواله ډله ده، هغه ډله چې 2 مشران په پاکستان کې دننه ووژل شول. د پاکستان هغه ادعای رد کړه چې دوی وایي چې په افغانستان کې داعش وسلوال په افغانستان کې دي او په پاکستان کې ناامنۍ ته لمن وهي یا هم TTP په افغانستان تپي. ولی پاکستان د خپلې کورنۍ ناامنۍ یا د خپل کورني عدم مدیریت پړه پر افغانستان راچوي او دلته ملکي وګړي یا ماشومان موخه ګرځوي؟ کاملا همداسې ده. دغه ډلې ټپلې چې پخوا هم شکل نیولی و، پاکستان په خاوره کې پخوا هم شکل نیوه، اوس هم شکل نیسي، د هغوی دپاره هلته بستر موجود دی، هلته امکانات موجود دي. هغه کومه ساحه چې ده پاکستان همدې دپاره دوی د همدغو ډلو ټپلو د روزلو په مقابل کې دوی کریډټ اخلي، دوی یو نوع ابزار دی دوی استفاده کوي، بیا د دې په څنګ کې چې پردی پروژې دوی اخلي او استخباراتي پروژې دوی دلته مثلا عملي کوي، د دې په څنګ کې دوی هم
په راتلونکي کې د دې نه برابرداري کوي او د دې نه دوی استفاده کوي او ګټه پورته کوي. وګورئ په شکل د اشکالو دوی اعمال د فشار کوي. وګورئ په تیرو کې هم په اسلامي امارت باندې فشار راوړي. د دغه فشار په نتیجه کې دوی څه غواړي، د څه په لټه کې دي؟ وګورئ دلته دوی ډېر موخې لري. یو دا چې یو فشار یې دا و چې 2 کاله را په دې خوا دغه مهاجرین چې دوی د پاکستان خاورې نه ایسته یو نو دا یې فشار یې واردو. د دې نه مخکې دوی مثلا د دغه مهاجرینو کوم نهادونه او سازمانونو دوی یو څه ترلاسه کوله چې هغه هم پرې بند شو. بل دا چې د دغه پروژو په اخیستنه کې چې دوی عملي کوي، دوی خپل هغه اقتصادي بود دی، یو سیاسي بود دی چې دوی د دې په لټه کې دي چې دوی غواړي چې هغه څه چې په پاکستان کې تیر شوي هغه ټوله پړاو ملامتیا په افغانستان او خصوصا په اسلامي امارت باندې واچي. ګویا دلته حکومت عامه شمول نه دی، ګویا دلته ډلې ټپلې دلته دي. مثلا برعکس دی چې دغه ډلې ټپلې مرکزونه هلته دا اوس بسترې هملته شته په پاکستان کې هلته روزل کیږي. یعنی دوی نړیوالو ته دا ښکاره کوي چې پاکستان یعنی د دغه ډلو ټپلو د روزلو کې هیڅ نور رول نه لري او دا کوم مشکل چې دی اوس د طالبانو پر راتګ یعنی د افغانستان اسلامي امارت پر راتګ سره دا مشکل پیدا شوی. حال دا چې په دغه 45 کلو کې د افغانستان دغه بد وضعیت نه دغه د افغانستان د خلکو د بیچارګۍ نه غریبۍ نه دوی سوء استفاده کړې ده. او په دغه 20 کلو کې کله چې دلته امریکایانو په افغانستان کې هم پاکستان کوم توکي چې د امریکایانو پاکستان نه افغانستان ته انتقالېده تقریبا په 900 کیلومتره کې دغه دوی هغه باج تر اخیسته، یعنی دغه خاکپولې تر اخیسته او دې ته اجازه ورکوله. یعنی پاکستان د 45 کاله را په دې خوا د افغانستان دغه بدو حالاتو نه دا تغذیه کېده. نن چې دغه مخې په پاکستان باندې دا بندي شوي دي، پاکستان نشي کولی چې هغه څه چې پخوا ترلاسه کوله اوس یې غواړي چې په نورو لارو باندې یعنی په شکلو د اشکالو باندې هغه ترلاسه کړي. د وخت په تېرېدو سره بالاخره نړیوالو ته هم دا ثابته شوه، د پاکستان هغو ډونرانو ته هم دا ثابته شوه چې پاکستان بالاخره د خپلو ګټو دپاره حتی خپل ملکي وګړي، خپل هیوادوال یا خپل خلک هم وژني. د پاکستان دغه د ګیدړې لوبه یا د ګیدړې سیاست څومره باور کې دی چې نړیوال دا ځل بیا په ده باور وکړي او بالاخره په سیمه کې د بې ثباتۍ دا پروژه پر مخ یوسي؟ نړیوال نور په دوی باندې باور نه کوي. نړیوال ته دا معلومه ده چې دوی همیشه دوه مخی سیاست لري او دوی په منطقه کې او استخباراتي لوبه پیل کړې ده. د دې په څنګ کې نور دا د باور ور نه دی که چیرته ظاهرا نړیوال د دوی سره یو څه مثلا یو تفاهم یا توافق ته رسیږي، هغه هم ډېر سطحي شکل باندې دی، صرف دوی مصروفه کوي، صرف دوی دې حالت ته داسې یعنی داسې باور چې پخوا یې که نور په دې باندې باور نه کوي، دا د باور ور نه دی. او دا هم په منطقه کې په منځنۍ اسیا کې دا دغه هیوادو ته منځنۍ اسیا ته یعنی د یو سرطان دانې په حیث باندې اوس دغه حیثیت لري چې یعنی دا ټوله ستونزه چې دغه سیمې ته ګواښ ده او کومه ستونزه چې ورته پیدا شوې دا د پاکستان خاورې. روانو حالاتو ته په پام باندې پاکستان په کوم لوري روان دی؟ پاکستان بهبود خواته روان دی که نه د تباهۍ خواته روان دی؟ پاکستان اوس د تباهۍ خواته روان دی. هم د سیاسي لحاظه هلته ثبات نشته، اقتصادي لحاظه هلته بې ثباتي ده او د نظامي او امنیتي لحاظ هم هغه موږ تاسو ګورو چې هره ورځ هلته چاودنې دي. د هغه وخت نه دغه بې ثباتي دلته پاکستان کې حاکمه شوه کله چې د پاکستان چارې د یعنی د بې تجربه سیاستوال چې هلته مثلا دغه چارې په یعنی په غاړه واخیستې چې دوی یعنی دوی سیاسي تجربه نه لرله، حکومتداري تجربه یې نه لرله، بالاخره هغه غلطه پالیسي او بهرنۍ غلطه پالیسي لرله، دوه مخې پالیسي لرله، خصوصا افغانستان په هکله باندې. نو دغه باعث شو چې
وضعیت په پاکستان کې دغه حال ته ورسېده. شنوار صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې کوو پوښتم بالاخره د اسلامي امارت چې د غچ اخیستنې یا هم د مناسب وخت کې د ځواب ورکړې باندې ټینګار کړی دی د دغه غږ د پیاوړتیا دپاره چې نړیوال د غږ په پوره پیاوړتیا سره واوري او بالاخره د افغانستان د ملکي وګړو د دفاع دپاره راودانګي کورنۍ دنده څه ده څه باید وشي؟ خب اوس ظاهرا دا یو موقع لري دفعتاً داسې چې اوس موږ ووایو دا غچ به ناممکني او که امکان هم ولري او څه وخت به تیر شي دا نه پاتې کېږي په پاکستان باندې دا برید حتمي دی چې موږ خپل غچ واخلو. خیر دی که موږ داسې وسایل نه لرو امکانات نه لرو ولې په وخت و زمان سره موږ کولی شو چې پاکستان زموږ ډېر زیات قرضداره دی. یو قرض یې دا دی مینوم بله د افغانانو دغه د مظلومیت د غږ رسول څنګه کیدای شي نړیوالو ته غټ شي بول شي؟ وګورئ که نړیوال ځان کاڼه واچي هغه بیل بحث دی. نړیوال اوس دپاره یعنې د ټولې نړۍ په لومړي خط کې یعنې سر خط کې د افغانستان مسله ده. د افغانستان مسله ټول هیوادونه کم هغه ابوالقدرت هیوادونه چې دی هغه هم دوی هره ورځ د افغانستان دغه حالات دوی څاري او د افغانستان وضعیت دوی هم پر رسانو کې دوی ګوري هم دوی څاري. نو دوی باید هغه خپل مکلفتونه او مسئولیتونه باید ادا کړي او په ضمن کې د افغانانو غږ واوري او دغه کومه بې عدالتي کوم جنایت چې پاکستان روان کړی دی او دغه برید یې کړی دی باید بر علاوه د دې مخه ونیول شي بلکې باید دا پوښتنه باید وشي او پاکستان هم باید پوښتنې لاندې باید راشي. درنو لیدونکو دواړو میلمنو لیدلور یا نظر له سیاسي او نظامي اړخ همدا و چې د پاکستان دغه برید د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره تیری دی او دا د پاکستان یو بزدلانه عمل وباله. دوی له نړیوالو سازمانونو د بشر د حقونو له سازمانونو غوښتنه وکړه چې د افغانستان دغه غږ بدرګه کړي او بالاخره د افغانستان د حق ورکړې دپاره پیاوړی یا سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي. درنو لیدونکو تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. الله مو